د بلخ ولایت امنیې قمندانۍ 5مې امنیتي حوزې مسؤلان وایي چې په تېرو 6 میاشتو کې بېلابېلو جرمونو په تور له 400 ډېر کسان نیولي، عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلي. د 5مې امنیتي حوزې امیر وایي چې په وروستیو 6 میاشتو کې بېلابېلو جرمونو په تور له 400 ډېر کسان نیولي، عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلي. هغه وویل چې د جرایمو د ګراف کچه تر پخوا په دې ساحه کې اوس 0 ته راټیټه شوي او خلک په عادي ډول له ګواښونو پرته خپل ورځنۍ چارې پر مخ بیایي. هغه ګروپونه یا هغه خلک موږ نیولي چې حرفوي غله چې خلکو ته دوا وربوی کوي او بیا ترېنه پیسې اخلي، ګرنګه کوي، بیهوشه کوي. داسې خلک هم الحمدلله موږ نیولي. تقریبا په دې 6 میاشتو کې 400 پورې موږ غله، جنایتکاران او داسې خلک موږ نیولي دي الحمدلله. همدارنګه د 5مې حوزې اړوند سیمې ټولو خلکو یې وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره دي د اسلامي امارت ځواکونو سره لازمه همکاري وکړي. موږ په میاشت کې د کلانترانو سره او دغسې د نمایندګانو سره د خلکو میاشت کې یوه جلسه لرو، د علما کرامو سره جلسه لرو او د مکتب د مدیرانو سره موږ جلسه لرو. دغه البته د مدرسې د مدرسینو سره هم جلسې لرو او بیا په ضمن کې په هر ګذر کې میاشت کې حتما موږ یو جلسه د خلکو، عامو خلکو سره، سپین ږیرو سره هم لرو. همدارنګه هغه په دې ټینګار وکړ که چیرې خلک د لویو ستونزو سره مخ کیږي نو د حل په موخه دې له دوی سره په اړیکه کې شي. موږ سره د خپل پرسونل سره پوره همکاري وکړي او اوږه په اوږه ودرېږي او تر څو موږ جنایتکاران ونیسو او داسې خلکو ته وخت ورنکړو چې هغه د خلکو د امنیت د خلال سبب وګرځي. د مزار شریف ښار 5مه حوزه تر ټولو ګڼ میشته سیمه ده چې د بېلابېلو قومونو په ګډون پکې شیعه مذهبه خلک ډېر اوسیږي.